د کابل جلال آباد لارې په اړه تازه او نوی خبر. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. یو شمیر موټر چلوونکي او مسافر د کابل جلال آباد لوی لارې له تړلې پاتې کېدو شکایت لري. دوی د سرپرست حکومت له مسؤلینو غواړي چې ژر تر ژره دغه لاره خلاصه کړي. ورته مهال ټولګټو چارو وزارت وایي چې لا هم په دې لاره کې د غره ښویېدنه دوام لري او یاد وزارت چمتو دی چې د ډبرو له نه ښویېدو سره د یادې لارې د پاکولو چارې پیل کړي. دغه راز دفاع وزارت ویلي چې د انجنیرۍ ټیمونه یې د کابل جلال آباد د بدیلې لارې د پراخېدو په کار بوخت دي. بلخوا د ملګرو ملتونو نننۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. ټاکل شوي چې نن د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې له جنسیتي تبعیض سره د مبارزې تر عنوان لاندې د افغان ښځو د وضعیت په اړه ناسته جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی نصیر احمد فایق ویلي چې دا ناسته به نن د نیویارک پر وخت شاوخوا 3 بجې پیل شي. دا غونډه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لخوا په ملګرو ملتونو کې د مالټا، سویلي افریقا او ډومینیک جمهوریت له دایمي استازولۍ سره په همغږۍ رابلل شوې ده. په دې ناسته کې به د بشري حقونو د بېلابېلو ډلو او بنسټونو استازو ګډون ولري. ویل شوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټر ریچارډ بین او د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله هیدربار به هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.